کندهار کې ډله ییز قبر، طالبان څه وایي او کیسه څه ده؟ سلام، وخت مو په خیر. بدبختانه به ووایو چې وروستیو 4 لسیزو کې په افغانستان کې داسې ظلمونه وشول چې د بشریت په تاریخ کې ښایي نه وي شوي. تازه خبر بیا دا دی چې کندهار کې یو ډله ییز قبر موندل شوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو ډله ییز قبر موندل شوی. چارواکي وایي چې په دغه ډله ییز قبر کې د 12 کسانو جسدونه موندل شوي دي. دوی ویلي چې دغه کسان 9 کاله مخکې د جنرال رازق لخوا له خپلو کورونو او دوکانونو وړل شوي او بیا بې محاکمې وژل شوي دي. خو تر دا مهاله د طالبانو د کندهار د ولایتي چارواکو دا ادعا چې دا کسان د جنرال عبدالرازق لخوا وژل شوي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوي او نه هم د جنرال عبدالرازق د کورنۍ غړو چې افغانستان څخه بهر ژوند کوي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. جنرال عبدالرازق په 2018 میلادي کال کې د اکتوبر پر 18مه د کندهار د ولایت مقام کې د طالبانو د نفوذي کس په برید کې وژل شوی و. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډله ییز قبر پیدا کېدو په اړه د راپورونو خپرېدو سره هممهاله ملګرو ملتونو په دې اړه پر څېړنو ټینګار کړی دی. په هر حال تاسو زموږ د دغه ویډیو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظر نه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بل ویډیو مو په لویه بخښنه کې خدای سپارم. د الله په امان.